ان الذين يتلون کتاب الله یو عمل د الله عزوجل د دوستی د اعمالو څخه چې انسان الله ته په نږدې کېږي هغه چیز دی هغه د الله عزوجل د کتاب تلاوت دی. نو الله پاک دا عمل په موږ کې کړی. واقام الصلاه دوم عمل چې انسان الله عزوجل ته محبوب وګرځي هغه کسان چې د قرآن تلاوت کوي. واقام الصلاه لمونځونه دروي پنځه وخت لمونځ په جماعت سره په پابندۍ سره د ارکانو شرایطو آدابو واجباتو مستحباتو سننو سره پوره کوي. پنځه لیکلي وخت هر لمونځ په خشوع او خضوع. الله عزوجل قرآن کې هغه کسان د کامیابۍ خاوندان ګڼلي دي چې لمونځ سم کوي. علماو لیکلي دي که چا چابک لمونځ کوي سر خلاص کړي چې نور کاروبار یې نه دی برابر. چابک لمونځ نه دی چابک لمونځ د انسان پر بې احتیاطي بې تقواتوب دلالت کوي. بس هغه ښکاره نشي. قد افلح المؤمنون یقینا په تحقیق سره مسلمانان کامیاب دي. الذين هم في صلاتهم خاشعون هغه کسان په صحیح معنا مسلمانان او رښتینی مؤمنان دي چې دوی په خپل لمانځه کې عاجزي کوي. د طرف په طرف مونځ چې دی دا خشوع خضوع والا نه دی. ګرد عمر د خشوع خضوع عاجزي لمونځ چې دی هغه په اطمینان سره دی. قومه و جلسه باید مراد شي. زموږ تاسې د افغانانو په لمنځو کې خصوصا د پښتنو ماحول کې قومه و جلسه نه مراد کېږي. عربان شل منځونه کوي نور دوی پوس خپل اعمال یې پوس منځو باندې خوند کوي. د حرم شریف منځونه باجانو صاحبانو لیدلي حرم شریف څومره رکوع سجده ښه په طبیعت. نو قومه جلسه قومه دغه ته وایي چې انسان د رکوع څخه ولاړ شي او ګړی اطمینان وکړي. او جلسه دغه ته وایي چې د دوو سجدو تر مابین د یو ګړی د دوو سجدو تر مابین آرام نیول او د رکوع څخه وروسته درېدل آرام نیول دا واجب دي. فقها وایي که د یو چا څه په خطا کې پاته سو سجده سهو به کوي او که یو چا قصدن پرېښوي لکه موږ تاسې چې به ترپ ترپ پورته سه کښته سه پورته سه کښته سه که یو چا قصدن د رکوع څه وروسته سمه قومه نه کول او د دوه سجدو تر مابین یې وقفه نه کول د داسې سړي لمونځ په سجده سهو هم نه سمیږي. دوباره اعاده یا راګرځول واجب. نو اقام الصلاه